ته دا شوه چې کرامات د اولیاء الله حق دی. موږ الحمدلله کرامات منو. دا خلک کوي وابیان کرامات نه مني. موږ کرامات منو خو کرامات د اولیاء الله منو یوه، او اسې د ډکوسلې او جادو کوډې منتر دا قصې دله نه منو. اوس مریم څوک ده د دې کرامت موږ منو. نو چې اوس ته ناولې راپسې راولې او هغه د کلونو لمبلي نه او د سخت رکې بینتې رواني او د غټې غټې سڼې د ښځو په شان پرېښودي او یو مونځ نه کوي او د توحید نه نه خبر او د پیغمبر د تابعدارۍ نه نه خبر، او بیا ته ووایي چې د ده کرامات راښکاره کېږي. دا خو د سره والله که مې مړ کړي هم نه یې منم. کرامات د اولیاء الله حق دي. د هغې خپل مقام دی چې ما هلته دا خبره بیان کړې وه چې کرامات موږ منو، خو د افراط او د تفرید په منځ کې الحمدلله. لکه اوس معتزله او داسې نور ګمراه چې د کراماتو نه منکر دي، موږ د هغوی په شان نه یو، موږ کرامات منو. خو بیا د دغه صوفي او قبر پرستو په شان هم نه یو چې کرامات منو یو ټکه و د هر سړي کرامت راښکاره کېږي او بیا په اخبارونو کې نشر کېږي او په موبایلو باندې چېرېږي. دا قصې دا نه منو. او د ډېرو هغه کرامات موږ لیدلي دي چې کله پولیس نیولي دي نو بیا هغه کرامت هم راښکاره شوی دی. یو یې پکې نیولی وایي دی کرنټ ورکوي خلکو له، د کرامت ته چې اوس لاس میلاو کړي سړی خوځي او په رښتیا یې کرنټ ورکوي. بیا به پولیس چاپور واچوله نو چې هغه یې چک کړو نو هغه لاندې به د خاورو کې یو تار راویستی و د بجلۍ، هغه بیا دی چې کوم ځای کې ناست دی په دغه ځای کې یې راویستی دی او په څه طریقه د هغې کنیکشن یې د خپلې ګوتې سره کړی دی، چې چا سره لاس میلاو کړي هغه به په ټوپونو شي. دا د کرامتو او څه کرامتونه راښکاره شوي دي. خو چې کله به دا پولیس راشي که نه او کله سوټۍ وویني او یا تماچې وویني نو بیا یې دغه کرامتونه هر څه دړې وړې شي. دا دروغجن دي. دوی د دین په نوم باندې یو تجارت شروع کړی دی، دا خبیثان. الله سبحانه تعالی چې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب کړي نو رب العالمین دې دا ګن بلا د دې ځمکې د دې مخ نه ختمه کړي. نو دا د هغې کرامتو